حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ راغه و عدالت کې په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې درخواست. عمر فاروق امیر دی او حضرت عباس عام رعایا دی. په حضرت عباس درخواست کو قاضی ته چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. عدالت سمن جاری کو په عمر فاروق پسې چې عدالت ته پیش شه. د دې داسې مثال دی لکه مجسټریټ چې سمن جاری کی په ضیاء الحق پسې چې تراشه زما عدالت کې پیش بشي. ضیاء الحق براشي د کچروتا مجسټریټ سمن جاری کوي په امیر المؤمنین پسې چې ستا خلاف دعوه شوې ده او تا عدالت ته پیش. عمر فاروق ته چې سمن ورغه فوراً را روان شو او عدالت کې پیش. قاضی ناسته او امیر المؤمنین ورته ولاړ دی. صاحب صداوه د زما خلاف و حضرت عباس پتا دعوه کړی ده چې د زما د کور پرناله غرزولې ده. و او ما غرزولې ده. ولی دې غرزولې ده؟ و د کور د پرنالې او بو د مسجد نبوي دیوال والو نو ما ځکه حکم وکړ چې دا پرناله وغورځوي ځکه چې دا او دا دیوال وهي او د دې جمعه دیوال خرابوي. قاضی وې حضرت عباس ته چې اوس وایا هغه ورته وی چې دا پرناله رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې ده او په دا وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو او پیغمبر په دغه ځای کې زما د کور دا پرناله لګولې ده. نو ته د پیغمبر نه زیات پوي دي. هغه سره دا فکر نه و چې دا دیوال به دا اوبه وهي. عمر فاروق وی چې ها دا پرناله پیغمبر لګولې ده. وی اوسه خدای گواه دی په دې چې دا غلط. قاضی ته وی امیر المؤمنین چې ته فیصله کې کزه وکم ویلته وکا وی دا پرناله به دا حضرت عباس بیا په خپل ځای دی خوګدی به داسې چې زما کینم دی به زما په وګوخ پی کی دی او بیا به زه ودرېږم او دا پرناله به په خپل ځای بیا ودرېږي ځکه چې ما جرم کړی دی ما زیاته کړی دی لہذا زما په وګو دی خپې کی دی او دا پرناله دی. د قرآن او د حدیث حکومت داسې خبر به یې یا بنه خدای خبر. ما خو تاسو ته ویلي چې موږ په 16-15 نه پوهېږو. بل ورځ زمونږ د ملک امیر المؤمنین یو ټیکس معاف کړی دی. څومره دی وکیل صاحب؟ 1.5 کروڑ دی که 31 ارب روپے 31 ارب روپے ضیاء الحق چاته معاف کړی دي کرپتیانو ته 31 ارب روپے ټیکس په لګېدلی چې د ټول ملک محاصره غوی کړی ده. هغه خلقو ته 31 ارب روپے ټیکس معاف کو او د غریبو په یو جونګړه باندې سونه او زرګونه روپے ټیکسونه لګولي. د دا ایمان دی او د دا انصاف دی او دا دغه اسلام دی چې په دې ملک د اسلام چلی. بیا پرون یو اسلامی نظریاتی کونسل یو بل پیش کړی دی چې فوراً دی کمی خزی چې د کور نه بار بے پردی وزي دیله د سزا ورکړی شي. سبا به وګورئ د خزو غرمشتي د خزو غویمې او د خزو جنډې او سبا به ته د خپل ملک د قومي اسمبلی ایمان وګورئ چې اسلامی نظریاتی کونسل فیصله وکړه اوس امتحان دی د قومي اسمبلی دی د مسلمانانو د منبرانو او اوس ایمان دی د امتحان دی د ضیاء الحق د ایمانم چې اسلامی کونسل فیصله وکړه چې ښځې ته د بورکه ور په سر شي او چې بې بورکې راووته سزا دی ولا ورکړی شي. اوس به د دوی د ایمان پته لګي. که دې نه بعد دې قومي اسمبلی دا بل منظور نه کړ دا منبران په سوټو ویسته پکار دي او د غلو ګړوبي کول پکار دي او هر علاقې خلک راځي او د دوی په سرونو دا د غلو ګړوبي تاسو خو له د ګلونو ګنټې اچوئ که نه شرمېدلو. تاسو له خو چې راشي دروازې ورته جوړوئ سرکړي چرګانو چایونه ورته کوئ په دوی د سوټو د غلو ګړوبي اړول پکار. دا ملک د ضیاء الحق دی چې 31 ارب روپۍ دي د ملک او د قوم یو داسې خلکو ته معاف کی چې هغه کرپتیان. ټیکس خو ما ته معاف کا کور دی د میردین جماعت شه ټیکس خو یو دکاندار ته معاف کا. ول دا کمیټه وګورئ 100 روپۍ ټیکس په دکاندارانو په چابړي کې
او پریړه کې چې د 500 روپو فروټ خرڅي پاغیم د کمیټه ټیکس لګېدلې ده او کمیټه ته ټیکسونه لري. د 100 روپو سبزی چې څوک خرڅي پاغیم د کمیټه ټیکس لګېدلې ده کمیټه ته ټیکسونه لري. کور دی وران شدغه معاف کا نو کرپتیانو ته دې معاف کړ. اوس دا پته تاسو لګوي چې چاله معاف کړ. کوکا کولا والا ہوتا معاف کر. یو کوکا کولا په یو اوړي کې په دمونه روپۍ ګټي هغوی ته دا ټیکس معاف کو او موږ د خدای په قهر اخته یو. موږ باندې بجلی نوره ګرانۍ لګیا دی اوس چې پکې لاندې هم کېنه نه چې خدای بیخ بنیاد هم ورپسې وباسي. اوړه نور ګرانۍ لګیا دی غوړي نور ګرانۍ لګیا دی نو نور به څنګه د عمل خو ستاسو نه دی د غریبانو دا خو د کروڑپتیانو عرب پتیانو سرمایدارو دا د هغوی ملک. په دې ملک حکومت په خپله کمیونسټ راولي حالات داسې پیدا کوي اسباب داسې پیدا کوي د سرمایدارو سرپرستی داسې کوي لګیا دی چې خلک په دې ملک د خدای نه منکر شي خلک په دې ملک د رسول نه منکر شي خلک په دې ملک د مذهب نه منکر شي. حکومت مذهب چغې په خوله وي عمل دا دی چې خلق یا روسیان شي یا چینیان شي مرتد شي چې زم د خدای بنده او دام د خدای بندگان دي مالا د سر د سوري ځای نه ملاویږي چې په باران کې سر تلان دي کم او دام د خدای بندگان دي دوی د یو د 1 کروڑ روپو په بنگله کې پراته دي. ولی دا تقسیم په دې ځمکه چا کړي خدای کړي وای زه داسې خدای منلو ته تیار نه. دا خلق بداوی کنه به دوی په خپل د اسباب پیدا کوي چې دا خلق د الله د وجود نه منکر شي. په دې ملک هر سره مساوي حق لري. د ملک بیت المال د ټول ملک د قوم په منځ کې مشترک شي. څومره شي چې د بیت المال نه تاله دومره به زماله څومره حق چې په بیت المال کې ستاده دومره به زماني. نو دوی حالات داسې په دې ملک پیدا کوي چې خدای نه منکر شي خلق دین نه منکر شي. جار الله زمخشری متعلق مشهوره ده چې د خار نه بار وته او چې راغه د خار دروازې بند وي چې دروازې بند وي ول دا ولې دا دروازې بند دي ول د بادشاہ نه کارغه صابون تختولې ده ول کارغه صابون تختولې د بادشاہ نه ویلاو وی بادشاہ څه وي وی بادشاہ وي چې دروازې بند کړي چې دا کارغه در نه لاړ نشي. نو تو وای چې په ایمان وای چې د خار نه غیر چا پیر گیټ بند کې کارغه پیر ایساریږي کارغه خو په اوالوزي. وای زمخشری ویلې چې خدای نشته. ولی وای خدای نشته چې داسې بے وقوف بادشاہ کړي دي کارغه کم ځای ګرځي لګیا دی او دروازې کم ځای بند کړي چې داسې خره بادشاہ کړي دا خدای دوستانه. د دې ملک د تقدیر واګه او د تقدیر فیصله تاسو وګورئ د چا په لاس کې په قرب قیامت کې به حالات داسې دي خاص وخت کې دی. ګورئ اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې د دنیا واګه د نا اهلو په لاس کې راشي دا وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ. نن ستاسو د ملک واګه د چا په لاس کې حالات وګورئ واقعات وګورئ ستاسو د ملک د تقدیر فیصله د چا په لاس کې. نو زما عزیزانو عرض داو چې د قران کریم او د حدیث حکومت نه په ملک کې دا ملک وجود لعنت ده. دا ملک وجود داسې شی دی لکه د غلو لول ډیران چې په میلیونو ډیران د غلوي نو که کم ملک غل نه نو په هوا خو به بوی وروړي کنه. نو چې د کم ملک قانون مسلمان ملک یو قانون قرآن نه قانون د پیرنګي قانوني دا ملک وجود لعنت. ما تابل ورځ یو سرکاري سړی وې و تاسو مليانو کې اتفاق نشتا. ما ورته مونږ مليان د هر چا نظر ټکی ځکه مونږ یریګو ډېر. بین مثال درته وخه په عرب ممالکو کې وګوره څومره لوی علما دي. مصر کې وګوره داسې علما دي پکې مصنفین. جامع الازهر مدرسه د مصر چې دا داغي 1100 کال وشو چې جوړه شوه 1100 کال. سعودي عرب علما وګوره د کعبه او د مدینه امامان. نور عرب ممالک وګوره چې قانون پکې یو دی او سخت دی. تاسو چرته واورئ چې پکې یا
دیوبندے بریلے پیدا شو یا پکې شیعه سنی و جنگېده یا پکې فرقه وارانه فساد وامرېده چا یا قادیانې پکې پیدا شو یا رافضی پکې پیدا شو یا بهاولې پکې پیدا شو یا چکړالې پکې پیدا شو وامرېده چې قانون یو دی او سخت دی اور مولا سر ټیټ کړی دی خپل خطبه وي او په محراب کې دروازه د پاغیوزي او کور کې ناست په دې کابل کې چې قانون سختو تاسو د فرقه وارانه فساد نوم سچ خوب نه ولیدل کې دا د کابل علما چې راغلي دي نه تاسو چې غږ دې کولای شو په کابل کې چې قانون سخت نن خو صاحب داس چل دی لکه 2-3 سوه ګډې او چیلې وي او یو بوډا شپون ته حواله کې چې ماما دا سراوا نا بوډا شپون چې چیلې راړی ته ګډه تختیدلی او چې ګډه راړی ته چیلې تختیدلی او چې بچی رانی سي ته مور تختیدلی نو نن د عمل بوډا شپون ته حواله دی او مونږ یو ګډه او چیلې بوډا شپون مونږ رئیسارولې ته د مل قانون دا سکا چې نن نه بعد به قانون قرآن وي او مسلک به حنفي د فقه جعفریه نوم به شیعه مانوالی په دې ملک نوم د چا چې ملک دی او څوک چې په اکثریت کې دي قانون به په ملک دا وي په خبره پوه شئ ته راغلیا سړی خوار شي په ورو کې مالګه نه غلی بناستې او سوړه کې که دې ټتو کو نو ځوړندوم دی ته وګوره چې ما نه بیا څوک روزي یا څوک خبره وکړي بلن پوهېږه چې بوډا شپون ته ګډې او چیلې حواله دي بوډا شپون څه کولی شي بوډا شپون زمونږ صدر صاحب صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنائیں گے معنوں میں دا معنوں میں ټکی ډېر ښه زده کړی دی یو شپه کې په خدای قسم ما ته د پاکستانیانو ایمان معلوم دی د دوی جلوسونه هم زه پیژنم د دوی جلسې هم زه پیژنم د دوی جذبات هم زه پیژنم چې په 12 بجې لاس کې زور راغی او په باندې په 12 د بجلی د کرنټ غوندې اعلان وشو چې سبا نه به د ملک قانون قرآن وي غلی کېنئ ځای په ځای کېنئ لاړئ که چا کړتو کو په مخ مې توک تاسو وایئ چې دا جلوسونو والا او جلسو والا او دا ټوپونو والا او دا سیاستدانان چې د مارشل الله اعلان وشي ټول په سورو نه نوځي که نه نه مارشل الله اعلان کې اوس یارې وغلی ناست دي که نه دا اوس چې په سټیج باندې دغه کوي دغه کوي چې مارشل الله اعلان وشي دوی بیا داسې کولی شي چې قرآني نظام اعلان وشي زه به درته د دوی منډې وښیم بیا او په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې کم بخته د ایمان امتحان دی دی بدبخته کم بخته خدای نه لرې او خدای نه باغي یو ګړز والا ورکه چې سبا نه به قانون اسلامي وي او چې راپو نه وهئ که چا کړتو کو راشي په دا مخ مې نه بله خبره ورته وکړه اوس خو هر سړي اسلام په لاس کې راغستی دی او ده سره یې پې جنګ دی دی که نه دی ملیان وایي چې دا خراب دی اسلام یې رانوستو سیاستدانان وایي دا خراب دی اسلام یې رانوست رو اسلام سره ټوکې او چې اسلام راغی بیا به څوک وایي چې اسلام بیا به کومه حربۍ دوی دا مشوره اوس دې بدبخت له څوک ورکي دا تالی سټ چې تېګیر چاپېر ناست دي په اسملو کې تالی سټ ورته چې په ټپ وړون شي ته دغه غونډس که چې دا تا پې دا قوم اولي چې اسلام یې ټیک رانوستو ته دغه الزام د ځان نه لرې که والله که درته څوک کړه تو کړي زه به بیا څه وایم اوس په دې ممبر خو زم ټوپونه وام که نه چې اسلام دی او رای نه وستو پلانی چلې کو ډینګلی چل زه به بیا څه وایم بل به ټتو کي نو زما عزیزانو عرض دا و چې واحد حل د ملک د بقا او د سالمیت تاسو پوهېږئ نه نن ستا پنجاب هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی ستا سند هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی کم قوت چې بنگال تا نه کټ کو او تا ټتو نه کړی شو هغه قوت که پنجاب در نه کټ کوم والله که ټتو کې که سند در نه کټ کوم والله که ټتو کې بیا به څه وایې بیا به ته څه وکړې نن دا دواړه صوبې ستا د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړې دي د دې واحد علاج قوم په اعتماد کې اغستل دي ملک په اعتماد کې اغستل دي چې قوم به په یو ټکي په اعتماد کې اله د ټول قوم جذبات به ختم شي چې د ملک قانون بدل شي قانون بدلېدو سره هیڅ شی نه بدلي کچرای به دغئ عدالتونه به دغئ ججای به دغئ وکیلان به دغئ هر څه به دغئ اوس وکیلان یا ججان فیصلې د لاډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کوي بیا به فیصلې یو فتاوی علمگیری باندې کوي فتاوی علمگیری پښتو کې شته فارسی کې شته اردو کې شته
عربی کې شته، انګریزی کې شته. بجای د دې چې هغه قانون به مطالعه کیږي او فیصلې به پکېږي، بیا به دا کیږي او فیصلې به سړی او به په ملک والله العظیم چې توی شي چې د یو غل نه لاس غوڅ شو، یو زناکار سنگسار شو، یو شرابي په درو واله شو. ته وګوره یو شرابي راو باسه دی کننګم پارک ته او په دا کونه بربنډه کو په کوړو او په درو چې دا دنیا یو ګوري. ته وګوره چې د شراب نوم څوک وایي. اوس خو د صوبایي اسمبلی ممبرانم د شراب د لندن نه راوړي وي، دا د دې ځای ښه نه دي. ته ورشه ستا په دې ملک کې جمرود کې وګوره 900 روپۍ اعلی بوتل د شرابو ملایي. هغه دې ځای ته راځي، بیا ستا په دې بنګلو کې په ودونو کې اعلی ویسکي په خلق اسکلی کی شړای بند دي، شړای بند کوم ځای صوبایي اسمبلی ممبر وایي چې مونږ دغه پاس کړم کېږه تیزنه کې ستا اسمبلی ماته معلومه ده. ستاسو اسمبلی دا شی ده لکه دغه د کارغه او د خارونای جګړه وخپلو کې نو شروان په لار روانو نو بختک ته وی وزیر ته چې دا ولی په جنگ دی خارونای او کارغه وې صاحب پرې دا وی حلوا وې دا کارغه لګي د خارونای نه لور غواړي او دا خارونای نه ور کوي نو په جنگ دی. وی وای ورته څه وی خارونای ورته وای چې د لور په مہر کې سل خارونه وران شوی را کنه له بلور در کوم کې نه ده. نو وی کارغه ورته څه وی کارغه ورته وی چې دا یو څو خارونه وران شوی والا او نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کې وزیری د سډیر خارونه بورانو ګوره. نو مستاسو د اسمبلی نه چې دغه اسمبلی وی پاکستان به که خیر وران ګوره وران. نن قرآنی نظام په ملک کې نشتا. مرزا طاهر په لندن کې کانفرنس کړی دی او اعلان کړی دی چې تاسو به وګورئ چې پاکستان به خدای ټوکړي ټوکړي کوي. قادیانی تم دا جرأت حاصل شو چې پاکستان متعلق چې دا به ټوکړي ټوکړي کوي. دا د نا اهله حکومتونو د لاس، د دوی د نا اهله پالیسو د لاس، د دوی د نا اهله فیصلو د لاس. یو بل ټکی په غاور د دوی میز ته ورسوي. یو سی ډي والاو انټيليجنس والا زما جماعت له انټيليجنس امراضي دا مولا ډېر خطرناک دی. تاسو په خړ سیلاب لاړ شئ. زه خطرناک یم، زه خو ډاکټر یم. تاسو د منی تبې نیولې یې بېستنې نه چې په دا سومبای کې درته ونه وام جوړېږئ نه. زه خطرناک یم. دا خو ورورسوئ چې تاسو خدای هلاک کا. انګریزانو زمانه کې به په کال کې یو ځل میټینګ وشو، یو ځل، او د ټول کال پالیسی به پکې جوړه شو، ټول کال به هغه نظام چلېدو. بیا ورشي د انګریزانو ملک دارالعوام کې وګورئ چې په کال کې 100 اسمبلی کېږي. په لندن کې د سینټ فیصلې وګورئ چې کال کې سینټ 100 ځله راټولېږي او فیصلې کوي. دلته سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتنم میټینګ. سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتنم میټینګ. سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتن. سهار چې څه وایي اته غرمه ایري، غرمه چې څه وایي اته مازدیګر ایري، مازدیګر چې څه وایي اته سهار ایري. خبره جوړولای نشي. کوم افسر تاسو کې میټینګ ته تللی لکه پرون چې میټینګ وینن بیا میټینګ، سبا تاسو کې وینن بیا میټینګ، بل سبا تاسو کې وینن بیا وو ته زړه ماشین شه. دا په تورې بلا مات شي. په دې میټینګونو نه څه غواړئ؟ خو یو پالیسي جوړه کړئ په دې روانو صحیح کړه. دا زمون ملک شو. نو عزیزانو خدای بم که خیری نور خرابئی او ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. مخ کې بګورئ د ځان تماشې به وکئ. والله که نه به د ښځو نه خبر یئ، نه به د لورو نه خبر یئ، نه به د زامنو نه خبر یئ. لور به په یو منډې وئ، مور به په بله منډې وئ، زوی به په یو منډې وئ، پلار به په بلې منډې وئ. داسې حالات به در باندې څو پورې چې د ملک نظام چینج شوی نه دی، د ملک قانون بدل شوی نه دی، ملک د ملک خدای ته راجع شوی نه دی، آسمانی افت به در باندې داسې راشي چې څوک به بیا راټینګولی نشي. که تاسو خیال وکئ په دغه زمانو کې خالص قرآن او حدیث او د ټول ملک فیصلې به په قرآن او په حدیث باندې کېدې. د زنا فیصله به په قرآن او په حدیث کېده، د غلا فیصله به په قرآن او په حدیث کېده، د شرابو فیصله به په قرآن او په حدیث کېده. اړو بل څه یو ښځه رالاو د پیغمبر په مخ کې درخواست چې یا رسول الله ما زنا کړې ده او په ما باندې شرعي حد جاری کا چې زه آخرت له پاکه لاړه شم. پیغمبر ورته فرمایل چې بیبي
ستا حمل شتا خیټه کې ویلا اوسه ویزه چې دا بچه پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې پس ماشومې پیدا شو غیږ کې راغستی دی او بیا راله چې صاحب ماشوم پیدا شو اوس په ما حد جاری کړ حضور ورته فرمایل چې بی بی اوس ته لاړه شه او د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی چې 2 کاله پی دی اوس کی او د خپل خوراک شي بیا راشه پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي شو بیا به نه راځي او بچ بشي 2 کاله پس اخذ بیا رااله ماشومې غیږ کې دی او روټۍ والا ورکړې ده چې صاحب دی اوس خپله د خوراک سکاک شو او زما تیته ضرورت نشته ما باندې حد جاری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ګوري چې د خدای بند ته په دې خپل ایمان کې خو انتها ته رسېدلې ځئ بوی زه یو حد پې جاری چې بوتلې ده او حد یې جاری کړی دی کاڼو ویشتل شروع شوي دي نو یو صحابي په دې مخ په کاڼي ویشته دی یو وایي اواز حضور علیه السلام صحابي ته په غصه شو وې د خدای بنده په خوله دې ولې وویشته زما دې په خدای قسمي که د دې ښځې د دې وایي ثواب زما امت له خدای ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړ نشي دا په دې خپل ایمان کې بالکل هغه کمال ته رسېدلې ده چې عقل ورته حیران نو عزیزانو د خپل ګناه اقبال جرم کول په عدالت کې د دې حد نشته یو خدای چې ګوان در باندې تیر شي او پتا شهادت وشي او تعالی سزا ملو شي یو دا چې ته د یو ګناه په خپل اقبال جرم وکې د دې ایمان ګورا بالکل انتها ده عزیزانو شرعي نظام وہ اور مسلمان براتلو د خپل ګناه به په خپل اقبال جرم کولو چې ما دا ګناه کړی دا ما ته سزا راکړي چې آخرت لا پاتې نشي اوس آخرت وہی آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت نه څوک راغلی دي خبره د دې ځای کوا او د دې ځای د مزو کوا هغه خلقو چونکې په آخرت ایمانو او د پیغمبر په فرامینو ایمانو چې آخرت څومره مشکل ځای دی څومره ګران ځای دی څومره سخت ځای دی ورتلو نه بعد سړي ته پته ولګي چې دلته به څه کېږي دا ایمان او دا یې لیده نو د هغې به ورسره ډېر خیال